پکتیا د هیواد په سویل ختیځ زون کې یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي یې په مالدارۍ او کرکې له بوخت دي، خو تیر کال وچکالۍ سخت ځپلی او اوس د کرنې او مالدارۍ ریاست ورته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ او د یوې مرستندویه موسسې په مالي ملاتړ د احمد ابا وزیزه دران او څمکنیو ولسوالیو 1500 اړمنو کروندګرو ته د غنمو اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش بهیر پیل شو. ځایي مسؤلین وایي هر کروندګر ته 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوی تخم او 100 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکړل شوه، چې په خبره یې د دې پروګرام موخه دا ده د اړمنو بزګرانو اقتصاد پیاوړی او په خپلو پښو ودرېږي. هلته که دغه 1500 دهقانان راجګ شي 2 نفرو ته ورکړي نو 1.5 کسو ته ورسېدل، او که بیا بل کال ته غش ورکړي نو تقریبا داسې وخت به راځي چې د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ ټولو ولسونو ته به رسېدلی. نو دغه تخمونه حاجي صاحبانو چې درکول کېږي دهقانانو ورونو دا یې تاسې د لاسنیوي لپاره دي، تاسې د پرمختګ لپاره دي، ښه ګټه ترې واخلئ. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د کروندګرو د مالي ملاتړ د کرنې د پیاوړتیا د باغدارۍ په برخه کې راتلونکي کال کې هم ګټور پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به یې بزګران مثبته ګټه پورته کړي. په مجموعه تقریبا د منې لپاره موږ د څه کم 2000 دهقانانو لپاره هغه توزیع لرو او د پسرلي لپاره هم بیا انشاءالله توزیع ورته لرو. نو دا د دهقانانو لپاره لوی لاسنیوی ده چې تر څو دوی په دغه ترتیب باندې ښه ګټه واخلي. د باغداري په بخش کې الحمدلله هغه د کارونه سوي دي همکاره مؤسسات توسط باندې، د مالداري په بخش کې په هر بخشونو کې، خو دغه خدمتونه دغه شی چې د ولسونو لپاره د اسلامي امانت لخوا د همکاره مؤسساتو په خوا سوي دي دا موږ د تا کفایت نه بولو. تاسې یا ولسونه او دهقان دا ډیر حق لري، دوی باید ډیر لاسنیوی وشي، په هر بخش کې دوی لاسنیوی وشي. پکتیاوال کروندګر که څه هم دا مرستې د خپلو حاصلاتو لپاره ګټورې بولي، خو غوښتنه لري چې د اوبو د مهار د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو، باغونو او د کرنیزو توکو د ویش په برخه کې دې ورسره زیاته همکاري وشي. دا مرستې خو بیا هم ښې دي ګزاره کوي که نه، دا کله کفایت کوي. ځکه په کلیو کې کورونه ډېر دي، دا د کلي په حساب چې دلته ورکوي که نه 4-5 نفرو ته کې رسېږي، تقریبا که 50 کاله کوره کلی ورکوي 4 پاتې دي. او بل دا تخمونه ښه کیفیت لري، ښه نتیجه هم ورکړې ده او خلک ډېر ضرورت هم لري. موږ غواړو چې دا تخمونه زیات شي چې څو حاصل هم ښه او خلک هم لږ واغوي. سبزي موږ په دې خاطر باندې کروم نه چې موږ نه لرو سړې خونې چې وساتو. که پیاز وکړو پیاز رانه خرابېږي، که الوګان وکړو الوګان رانه خرابېږي، که شنه سبزي وکړو خو بیخي هم نشو ساتلی د سړو خونو په وجه باندې. صحیح د مڼو په باره کې ستا خو هغه ډېرې انده کې دي چې هغه یې بیخي نشي کولی، چې هغه کوم ځای کې جوړې دي د هغو خلکو د باغ هم نشي کولی، د نورو خو لا بیخي نشي کولی. موږ په دې اصطلاح کې دلته موږ یوه غټه سړه خونه وه چې منظور شوې وه خو جوړه شوې نه ده. که چېرته هغه جوړه شي نو انشاءالله تعالی چې د ټول احمد ابا خو ته که چې انشاءالله تعالی د پکتیا په سطحه باندې هغه خونه ده کوشش چېرته په هغه باندې وشي او همکاري وشي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلینو کروندګرو ته سپارښتنه وکړه چې هڅه وکړي یا د اصلاح شوي تخمونه په خپلو ځمکو وکري تر څو ښه حاصل ترلاسه کړي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.